د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خو به ولې جهان ویښوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤمنانو مسلمانانو ورونو، د موږ د تاسې د نن وم درس موضوع ده چې د مسلمان امت داعین دعوتګر که هغه د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وال دي، که د دعوت و ارشاد وال دي، که امامان دي، که خطیبان دي، که مرشدین او مشایخ کرام دي. دا د دعوت شعبې د خپل دعوت په سلسله کې تر نورو هر چا مخته د وخت حاکمانو، د خپل ولسو، د خپل رعایت راعیانو، خدمتګارانو او مشرانو ته باید متوجه وسی او د هغو احتساب وکړي. هغه په دې باندې پوهه کړي چې د دوی لومړنۍ ذمهواریانې د خپل رعایتو، د خپلو ولسونو لپاره درې ذمهوارۍ دي. اوله ذمهواري دا ده چې د خپل رعایتو ولس لپاره د سرپناه او د آبادي او د عمران بندوبست وکړي. دویمه ذمهواري دا ده چې د هغوی د سر او د مال، د عزت، د روح او د روان، د امن او د امنیت بندوبست وکړي. او دریمه ذمهواري دا ده چې د هغو د رزق و د روزي او د په ځان بساینې بندوبست وکړي. دا الهام و درس موږ له دعا د حضرت ابراهیم وعلى نبینا علیهم الصلاة والسلام څخه اخلو. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله د بیت الله شریف عمران و تعمیر و آبادی تکمیل کړه، د الله په حکم، د الله په الهام و القا و وحی سره مامور سو په دې باندې چې دی د امت هدایت لپاره تر قیامه، د قیامت پورې د ولسونو، د ملتونو د راښودلو لپاره، د هغو د حاکمانو، د راعیینو د بیدارولو لپاره دا دعا وکړي، ځکه چې حضرت ابراهیم علیه السلام امام و او د ټولو امتونو لپاره امام و. نو د هغه یوه قدوه وه، یو نمونه وه. نو الله عز وجل غوښتل چې د ده په خولو باندې همدغه درې مقاصد انسانیت و انسانانو ته اعلان کړي. دعا کوي: رب اجعل هذا بلدا، ای د ما ربه دا وچ ټاټوبی، دا بې سکونته ټاټوبی چې د هیڅ سکونت وړو لایق نه دی، یو ډبرین و وچ و قفر مکان ده، محل ده چې د بیت الله حرم ده. له دې څخه بلد جوړ که، ښار تیر جوړ که، د آبادي تور جوړه که، د اوسېدنو لایق یې وګرځوه. آمینن، او ای د ما ربه دا د انسانانو د سر د امن، د مال د امن، د عزت د امن، د روح روان د امن دپاره ټاټوبی وګرځوه. او فرمایي: واجعل اهله من الثمرات، وارزق اهله من الثمرات. ای د ما ربه د دې حرم اوسېدونکو ته، د انسانانو ته چې دلته ته دا په ښار باندې ورته بدل کې، د امن ځای ورته جوړ کې، بیا د دوی د روزۍ بندوبست وکړه. او هر عاقل انسان په دې باندې پوهیږي چې الله او د الله خلیل د دغه دعا څخه دا مطلب نه و چې ابراهیم علیه السلام له الله دا غوښتل چې له اسمانه څخه یو غیبي ښار ورته راکته که چې ښه قصرونه و محلونه و کورونه او بندوبست آبادی کې سوی. او نه له امن څخه دا مطلب و
چې یو اوسپنیزه کلا له اسمانه راکته کو، یو اسماني جال راکته که چې دوی په امن باندې اوسیږي، او نه د الله عز وجل څخه د دې غوښتنه وسي لکه د ته په دښته کې چې منو سلوا غیبانه له اسمانه راکوزېدل، دوی ته هم ثمرات و میوې و روزي دغسې له اسمانه راکوزوه. دا هیڅ عاقل، هیڅ مفسر او هیڅ عالم د دین له دې آیات څخه دا استنباط نه لري، دا فهم نه لري، بلکې د دې آیات مطلب همدغه درس ته چې الله عز وجل د خپل خلیل په خولو باندې تر قیامه د قیامته پورې ټولو انسانانو ته ورښیي چې حاکمان دي وخت او رعاین دي ولسونو، مسؤولین و مشران دي ولسونو، هغه دا ذمواري لري، دا مسؤلیت لري چې د عالم اسباب په احاطه کې دوی د خپلو قومونو، د خپلو ولسونو دپاره د آبادۍ او د سرپناه بندوبست وکړي، د هغو د سرو، د مالو، د عزتو، د روح د امن دپاره بندوبست وکړي، او د هغو د مالی خودکفایي، رزق و روزي دپاره په ځان بساینې باندې بندوبست ورته وکړي چې هغه محتاج و فقیر نه وي، هغه په فقر کې مبتلا نه وي، هغه وږي نه وي. دغه بندوبست الله جل جلاله د حاکمانو او د مشرانو د مسلمانانو په ذمه باندې وراچولې ده. دا یو اسلامي، قرآني، دینی او شرعي ذمواري ده. نو دې وروسته بیا نورې ذمواریانې راځي. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوبولی جهان